د امریکایي وسلو په اړه د اسلامي امارت تازه غبرګون. د پاکستان اندېښنو ته د اسلامي امارت ځواب: له ناټوره پاتې وسلې خوندي دي او ناسمې نه کارول کیږي. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د هغو اندېښنو په غبرګون کې چې ویلي وو په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې د پاکستان په بریدونو کې کارېدلې. ویلي چې هغه وسلې خوندي دي او هیڅ چاته یې د ناسمې کارونې اجازه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي دغه وسلې د ترهګرو سازمانونو په ګډون د ټي ټي پي لخوا په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو ترسره کولو لپاره کارول شوي دي. ښاغلي پیترا د پاکستان شوې ادعا رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان ټولې وسلې او نظامي تجهیزات په خوندي توګه ډیپو شوي او هر چاته د لاسرسي وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وسلوالو ډلو په پاکستان کې په خپلو بریدونو کې امریکایي وسلې کارولې دي. پاکستان په خپل دغه ادعا سره د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې خبرې په یو ډول ملاتړ کړی چې ټرمپ ویلي ته اسلامي امارت یا له دوی ورپاتې وسلې ور وسپاري او یا به پرې د امریکا روانې مرستې باندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو یې په ځلونو غوښتي چې د وسلوالو ډلو لاسونو ته د امریکایي پرمختللو وسلو د مخنیوي په اړه اړین ګامونه پورته کړي. خو وايي طالبانو بیا هم د دوی دغه اندېښنې په پام کې نه دي نیولې. د امریکا ولسمشر ټرمپ سپینې ماڼۍ ته تر راتلو مخکې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته نغدي ډالري مرستې په دې شرط ورکوي چې هغوی له امریکا ورپاتې هغه وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ور وسپاري چې په 2021 کال کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په وخت کې پاتې شوي وو.